د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه د یو طالب ملا پر ګمارل کېدو پراخې نیوکې شوې دي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د روغتیا په برخه کې کارپوهان د طالبانو حکومت لخوا د عامې روغتیا وزارت د نوي سرپرست په ټاکلو نیوکه کوي او وایي چې د روغتیا په برخه کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل به د افغانستان پر روغتیایي سیستم منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل نوي فرمان کې د خپل حکومت د عامې روغتیا سرپرست قلندر عباد له دندې ګوښه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري مرستیال مولوي نور جلال جلالي د هغه پر ځای ګمارلی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د دوی د مشر فرمان خپور کړی چې پر اساس یو شمېر نورې ګمارنې او تبدیلي هم شوي دي. له دې ډلې د سمنګان پخوانی والي ملا عبدالاحد فضلي د فاریاب د والي په توګه، د فاریاب پخوانی والي محمد شعیب رسالت د سمنګان د والي په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د مشر په فرمان کې د قلندر عباد د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې د ګوښه کولو علت په اړه څه نه دي ویل شوي او د هغه لپاره کوم بل مقام هم په پام کې نه دی نیول شوی. د روغتیا برخې پوهان او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخواني چارواکي د طالبانو پر دغو نویو ګمارونو نیوکې کوي او وایي چې افغانستان یو کمزوری روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید په اړوندو زده کړو درلودونکي یا تجربه کس ګمارل شي. په تیر جمهوریت نظام کې د عامې روغتیا وزارت پخوانی ویان غلام دستگیر نظري وایي هر وزارت اړتیا لري چې مسلکي مشر ولري. کله چې کار اهل ته کار ونه سپارل شي، موږ باید خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښه والي تمه ونه لرو. له بده مرغه له 3 کلونو راهیسې دغه ناورین د روغتیا په برخه کې په سیستماتیک ډول جریان لري. غیر مسلکي کسان په روغتونونو او عامې روغتیا وزارت کې ځای په ځای شوي. نوموړی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې، امکاناتو او د سازمانونو د ملاتړ له کمښت سره مخ دی او د غیر مسلکي کسانو شتون به وضعیت لا پسې خراب کړي. د انګلستان د کمبریج پوهنتون د روغتیایي برخې څېړونکي ډاکټر محمد نوروز حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو هیوادونو کې د روغتیا سکتور د مشرۍ لپاره مسلکي کسان ګمارل کیږي چې روغتیایي سیستم د ښه والي لپاره کار وکړي. د یو ډاکټر شتون نه یوازې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په رأس کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ډېر اړین دی، ځکه هلته چې غیر مسلکي کسان ټاکل شوي سمه پایله یې نه درلوده. د عامې روغتیا وزارت یو پیچلي او مغلق سکتور دی چې یو پوه، تجربه لرونکي مسلکي کس ته اړتیا لري. د طالبانو په حکومت کې د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په توګه د مولوي نور جلال پر ټاکل کېدو نیوکې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې دي. له دې ډلې د پخواني جمهوریت نظام د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روغتیا په سکتور کې د مولوي ګمارل د دین او عقل خلاف کار ده او د طالبانو مشر د بې پروایۍ څرګنده ښکارندویي کوي.